سلام، د نن سهار د 9 بجو خبرونو ته مو زه سمیع الله امیني هرکلی وایم. ولسمشر غني وایي بهرنی سیاست او پالیسي باید عکس العملي او احساساتي نه بلکې په هدفمندۍ او همکارۍ ولاړه وي. ښاغلي غني تېر مازدیګر په عامه او ستراتیژیکو اړیکو کې د ستر سلاکار په توګه د وحید امت د معرفي کېدو په اړه جوړ شوي مراسمو کې زیاته کړه چې اوس اړتیا ده څو د بهرني سیاست په تعریف کې بدلون راشي او بهرنیو ته باید د پردیو نه بلکې د همکار په سترګه وکتل شي. د نوموړي په باور د افغانستان سیمه ییز بهرنی سیاست باید په هراړخیزه توګه له ټولې سیمې سره یو شانتې پلی شي او په اقتصادي برخه کې یې له پاکستان سره همکاري د افغانستان د ملي سیاست یو برخه وبلله. پالیسی معنیش است که پالیسی دوامدار می باشه، هدفمند می باشه، نه عکس العملی، نه احساساتی، نه مقطعی. ضرورت بسیار واضح است که تهداب را که در پالیسی منطقوی گذاشته شده ما به صورت اساسی انکشاف بدیم و در این همکاری ما با پاکستان جزء سیاست در ساحه اقتصادی جزء سیاست ملی ماست. هر ځل د سولې له مطرح کېدو سره د امتیاز ترلاسه کولو لپاره جګړه زور اخلي، خو دا باید د وارخطایۍ لامل نشي. دغه مطلب ولسمشر غني تېر مازدیګر په ار کې په یوې ناسته کې څرګند کړ او زیاته کړه چې د سولې مشورتي جرګه به د هغوی پر نهمه ترسره شي او د بېلابېلو اقشارو استازي به پکې ګډون ولري. د نوموړي په وینا د علماو د فتوا له مخې روان جنګ مذهبي استناد نه لري. جګړه سیاسي ده او د پای ته رسولو لپاره یې باید سیاسي حل لاره ولټول شي. دا جرګه واقعا په هر عنوان باندې ملي جرګه ده. هغه فرمول باندې چې رسیدلی و فرمول داده که برای هر ولایت به تعداد وکلای شورای ملی یک ضریب 7 قائل میشه که یک اساس واضح و منطقی داشته باشه، اما نمایندگی از قرا، از ولسوالیا، از شاروالیا و از ولایت به صورت متوازن میه و در عین حال تمام اقشار دیگه که لازم هستند که در گفتمان ملی شامل باشن دیگه به شامل. افغان دولت د آلمان له هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې له مخې د دغه هېواد سرتېري یو بل کال لپاره د پرېکنده ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پاتې کیږي. د ملي امنیت د مشاورت د خبرپاڼې له مخې آلمان په بېلابېلو برخو په ځانګړي توګه د روزنې مشورې او له افغان ځواکونو سره د مرستې په برخو کې دوامداره همکارۍ درلودې. آلمان چې دمګړی په افغانستان کې نږدې 1400 سرتېري لري، د تېرې جمعې په ورځ په دغه هېواد کې خپل پوځي ماموریت د یو بل کال لپاره هم وغځاوه. په کندهار کې ترهګریزو فعالیتونو د ترسره کولو په تور یوه 10 کسیزه ډله ونیول شوه. د کندهار د رسنیو دفتر مسؤلین وایي دغې ډلې تر دې مخکې له کندهار ښار سربیره په یو شمېر ولسوالیو کې وسلوال فعالیتونه کول او عامه تاسیسات به یې ورانول چې بالاخره د څارګر ملي ادارې په ځانګړو عملیاتو کې نیول شوي دي. ویل کېږي ډلې پر خپلو جرمونو هم اعتراف کړی دی. او یو کس د سړي تښتونکو له منګلو په هرات کې وژغورل شو. د هرات د څارګرې ادارې مسؤلین وایي دغه کس په هرات ښار کې د تښتونې پر مهال ژغورل شوی دی. د سرچینې په ونه دغه پیښې په تړاو 3 انسان تښتونکي نیول شوي او خپل جرمونه یې هم منلي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.